پاکستانی ریاست دا ځل د بحرین هیواد په پولیسو د پی ټی ایم ملاتړی ګیله من پښتون نیولی دی. پښتون ځکه نیول شوی دی چې ټولنیز رسنیو له لارې د پښتنو لپاره د حق غوښتنه کول او هم د ریاست د ظلمونو په وړاندې مبارزه پیل کړې وه. بشپړ حال په ویډیو کې راسره وګورئ. ګرانو مینهوالو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. دا ځل په بحرین هیواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړی وزیرستاني ځوان ګیله من پښتون د پاکستاني ریاست په غوښتنه د دغه هیواد د پولیسو له لوري نیول شوی دی. ګیله من پښتون په بحرین هیواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال ملاتړ بلل کېده چې له تېرو څو کلونو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې خپل ویډیو پیغامونو پر مټ د پی ټي ایم ملاتړ او د پاکستاني ریاست د ظلمونو پر ضد فعالیتونه کول. نوموړي د پاکستاني ریاست په غوښتنه ځکه نیول شوی دی چې د پی ټي ایم کلک ملاتړ بلل کېده. هممهاله د ټولنیزو رسنیو له لارې د لر او بره یو افغان عرب بدرګه کول او هم یې پر پاکستان په پښتنو کې د روان ظلمونو څخه پرده پورته کول. تازه معلومات دا دي چې پاکستاني ریاست اوس غواړي چې ګیله من پښتون له بحرین هیواد څخه خپل هیواد ته وغواړي او په پاکستان کې په دې تور چې پښتنو ته ولې حق غواړي زندان ته ولېږدوي. خو په وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې زرګونه پښتنو مبارزه پیل کړې ده. ویل کېږي چې ګیله من پښتون د دوشنبې ورځ وروستی ځل لپاره ټاکل شوی ده چې له بحرین هیواد به د انټرپول پولیس په مرسته بیرته پاکستان ته انتقال کړي، خو هلته میشت پښتانه نه پرېږدي چې پښتون دې پاکستان ته وسپارل شي. د ګیله من پښتون ملګري دوستان وایي چې بحرین هیواد د نوموړي ظالم ریاست ته نه سپاري، بلکې لوی افغانستان چې د ټولو ګډ کور دی یا د افغانستان او یا هم بل درېمګړي هیواد ته وسپاري. ګیله من پښتون په بحرین هیواد کې د خپل کور د اړتیاوو پوره کولو لپاره د مزدوري ترڅنګ په دې هیواد کې هممهاله د خپل قام لپاره مبارزو بوخت دی. ګیله من پښتون په ټولنیزو رسنیو کې ځانګړي تمثیلونه هم کول. نوموړي د پښتنو د ویښولو لپاره بېلابېلې ویډیو جوړولې. دغه راز د پاکستاني ریاست د ظلمونو څخه هم په تمثیلونو پرده پورته کول. ګیله من پښتون یو فعال زړور پښتون ځوان بلل کېږي چې د پی ټي ایم د راتګ نه تر اوسه پورې د مبارزو نه دی په شا شوی او لا هم په خپلو مبارزو بوخت دی. ګیله من پښتون د وزیرستاني پښتون ځوان دی چې له تېرو 3 کلونو راهیسې په بحرین هیواد کې ژوند کوي. د ګیله من د نیولو وروسته خلکو ادعا کړې چې د بیان ازادي د قانون له مخې هېڅوک د حق نه لري چې ټولنیز فعال ګیله من پښتون دې په دې تور ونیسي چې ګواکې څرګندونې یې توندې وي. د هغه د نیولو وروسته پاکستاني ریاست رسما څه نه دي ویلي، خو د بحرین یو شمېر چارواکي هلته میشتو پښتنو ته ویلي چې دوی د پاکستان په غوښتنه نیولی. ډېره مننه چې ویډیو راسره تر پایه وکتل. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.